بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ګرانو زده کوونکو، خدای دې وکړي چې روغ او جوړ یاستئ او ستاسې د روغتیا په هیله. ښه، ډېر ښه، تاسو ټول ښه یاست. تاسو ته مو په تېر لوست کې کورنۍ دنده درکړې وه چې کورنۍ دنده څه شی وه؟ ښه، ما لیدو چې هغه مرکب الیلونه چې څه شی کوي؟ یو دوه بیلګې ولیکئ چې کم بیلګې نورې دي چې د نورو څو الیلونو په وسیله باندې هغه صفت لیږدول کېږي. څه شی وه؟ د سترګو رنګ. ښه، ډېر ښه. بل د پوستکي. ښه، دا ډېر ښه. تاسو کورنۍ دنده چې سر ته رسولې ده. اوس راسو نوي لوست ته چې په نوي لوست کې مو څه شی نن موږ او تاسې د 12م ټولګي د بیولوژي مضمون کې موږ او تاسې مضمون څه شی دی؟ بیولوژي ده. لوست مو 10م دی، پاڼه 19مه او 20مه پاڼه ده او موضوع د جنس تعیین دی. د څه شی؟ د جنس تعیین. ښه، تاسې به د دې لوست په پای کې به د دې موخه څه شی ده؟ د دې لوست موخه دا ده چې تاسې به د دې لوست په پای کې په دې وتوانېږئ چې څنګه جنس یا هغه جنسیت چې موږ وایو هغه څنګه تعیینېږي، هغه باندې به تاسې پوه شئ. ډېر ښه. راسو دغه عنوان ته چې دغه عنوان په تخته باندې ولیکم، د جنس تعیین. د څه شي؟ د جنس تعیین. راسو د جنس تعیین ته. جنس تعیین صحیح دی. اوس دا جنس تعیین ته یوه علمي اصطلاح هم کارول شوې ده چې دا علمي اصطلاح یې څه شی ده؟ دا به هم دلته یې تختې پر مخ تاسو ته زه ولیکم. سکس. سکس څه شی؟ سکس وبخئ. determination صحیح ده. determination دا یغه علمي اصطلاح ده. څه شی ده؟ علمي اصطلاح ده چې تاسو په دې باندې هم وتوانېږئ چې دغه علمي اصطلاح سره هم اشنا شئ. سکس determination د جنس تعیین. اوس تاسو په تیرو درسونو کې هم لوستلي وو چې موږ تاسې دوه ډوله حجرې لرو. هغه څه شی دي؟ یو هغه حجرې دي چې جسم جوړ کړی، یو هغه حجرې دي چې جنس څه کوي؟ تعیینوي. یو دوه ډوله حجرې دي، یا هغه هپلوئید حجرې، یو حجرې څه وي؟ موږ او تاسې ویلې هپلوئید. صحیح ده؟ هپلوئید. صحیح. هپلوئید حجرې وي. څه وي؟ حجرې وي. صحیح ده؟ او بل کومې حجرې وي؟ یو دا وي او بلې دیپلوئید وي. صحیح ده؟ دیپلوئید حجرې وي. دا دوه ډوله حجرې تاسې اوس ښې پېژنئ چې کومې حجرې دي. دا کومې حجرې دي. اوس راسو د همدغو حجرو په هکله باندې تاسو ته دیپلوئید هپلوئید حجرو سره اشنا استئ، ځکه مخکې مې یادونه شوې په درسونو کې. دیپلوئید حجرې هغه حجرې دي چې هپلوئید حجرې چې څه شی؟ 23 عدده کروموزومونه لري. څو؟ 23 عدده. صحیح. او دا 23 جوړې لري. صحیح. جوړې کروموزومونه لري. نو موږ تاسو چې وایي دیپلوئید حجرې، دغه حجرې چې دي، دغه حجرې چې دي دا جسمي حجرې دي. کومې حجرې دي؟ جسمي حجرې دي. صحیح ده؟ جسمي حجرې دي. جسمي حجرې دي. هغه جسمي حجرو ته څه شی؟ اوتوزوم وایي. څه شی وایي؟ اوتوزوم. هغه علمي اصطلاح یې. ښه، څه شی وایي؟ علمي اصطلاح یې څه شی ده؟ اوتوزوم. څه شی؟ اوتوزوم. اوتوزوم باندې هم اوس پوه شوئ چې که جمع کو اسبم ورکو ورته چې اوتوزومسکي. نو دغه کومې حجرې دي؟ دا جسمي حجرې دي. اوتوزوم جسمي حجرې دي. او هپلوئید حجرې څه دي؟ هغه حجرې چې دي هغه بیا جنسي حجرې دي. که نه؟ جنسي حجرې دي. اوس راځو دا جنسي حجرو ته چې دا جنسي حجرې ته علمي اصطلاح هم کارول شوې ده. دغه سکس کروموزوم، سکس کروموزوم یې ورته وایي چې سکس کروموزوم کومې حجرې دي. اوس راځو دا سکس کروموزوم ته. صحیح. سکس څه شی؟ کروموزوم. اوس راسو سکس کروموزوم ته. دا سکس کروموزوم هغه جنسي حجرې دي. څه شی دي؟ جنسي حجرې دي. اوس
دغه جنسي حجرې او څه شی جسمي حجرو باندې هم تاسې وپوهېدلی ډیپلوید حجره جسمي او هپلوید حجره هغه چې نیم چللی کروموزومونه یا درویش عدده هغې ته وایي 6 کروموزومز یا جنسي حجرې. راځو دا جنسي حجرو او هغه ته ډیپلوید حجرې ته. دا جنسي او ډیپلوید حجرې موږ تاسو وایي په نارینهو کې صحیح ده په نارینهو کې کمې حجرې دي او په ښځینهو کې دا جنسي حجرې کمې حجرې دي. په نارینهو کې ګورئ تاسو چې ایکس صحیح ده ایکس وای څه شی دی جنسي حجرې دي ایکس او وای او په ښځینهو کې څه شی دی دا خو نارینه شو صحیح ده په نارینه او ښځینهو کې څه شی دی په ښځینهو کې دا بیا ایکس ایکس دی څه شی دی ایکس ایکس دی دا په څه شي کې دی ښځینهو کې دی ښه ښځینهو کې دی دا په څه شي کې دی په ښځینهو کې دی په ښځینهو کې څه شی دی جنسي حجرې ایکس او ایکس ده او په نارینهو کې څه شی ده ایکس او وای ده. اوس په دې وپوهېدلی چې ایکس او وای د چا په کوم جنس پورې اړه لري په نارینهو پورې او ایکس ایکس چا پورې دی هغه ښځینهو ته یعنې دی جنسي څه شی دی کروموزومونه دي. نو موږ وویلې چې په بدن کې څو کروموزومونه شتون لري په بدن کې مو وویلې چې شپږ څلوېښت عدده دي که نه دا عدده دي. اوس وایي که چې دا شپږ څلوېښتو کې عدده کې یا موږ او تاسې داسې وایي چې درویشت جوړې دي څه شی دي جوړې دي. اوس دا درویشت جوړې دي کتابونو کې تاسو ته هم شپږ دېرش لیکلي هم درویشت جوړې لیکلي دي. اوس دا درویشتو کې یوه جوړه چې ده څه شی ده دغه یوه جوړه چې ده دغه یوه جوړه څه دی جنسي دي دا جنسي کروموزومونه دي څه شی دي جنسي دي او هغه درویشت جوړې چې دي هغه څه شی دي هغه جسمي دي. دویشت نورې څه شی دي دویشت نورې چې دي راځو دا دویشت نورې دا څه شی دي دا دویشت جوړې کروموزومونه چې دي دا جسمي دي څه شی دي جسمي کروموزومونه دي څه شی دي جسمي کروموزومونه دي. نو دا دویشت جوړې جسمي شول او یوه جوړه چې شوه هغه جنسي شوله. اوس راځو د دې هغه ته د جنسیت چې څنګه جنسیت دی تعینوي که چیرې ښځینه او نارینه ګمیټونه سره یو ځای کیږي نو د دې جنسیت څنګه تعینیږي. راځو په دې هکله دا تاسو ولیکل پوه شوئ پې ډېر ښه که نه دې خو یې ولیکم ښه زه به یې اوس دلته ولیکم. ګورئ چې دا جنسیت څنګه تعینیږي. اوس جنسیت ډېری د نارینهو پورې یعنې که موږ تناسب وایو تناسب په یو کې راځي. اوس راځو دا ایکس او دا ایکس صحیح او دا ایکس او دا وای کروموزومونه دي. موږ تاسو په هغه کې د منډل په قوانینو کې لوستلي چې ګمیټونه اول سره جلا کیږي. دا جنسیت څنګه تعینیږي صحیح ده دا ګمیټونه سره جلا شلل. موږ کله چې وایي دا سره کراس یا تزویج سره رسیږي نو د دې د تزویج څخه څنګه جنس منځته راځي. ګورئ که چیرې دا راشي د دې سره یو ځای شي نو څه شی به ورکړي ایکس ایکس به شي څه شی به شي ایکس ایکس به منځته راشي. که چیرې دغه ګمیټ موږ وایو که نه که دا راشي د دې سره یو ځای شي نو بیا به چی منځته راشي ایکس وای به منځته راشي. نو ایکس وای به منځته راشي چی به راشي منځته به راشي. نو ګمیټونه تاسې چی کړل اول په قدم کې جدا هم کړل ځکه دا د تزویج په حالت کې اول سره جدا کیږي. نو کله چې دا سره جدا شول نو جنسیت څنګه را معلوم شي. اوس موږ وایي ایکس ایکس څه شی و ښځینه و. که چیرې دا احتمال منځته راشي چې که ایکس د دې ایکس سره یو ځای شي نو څه شی به شي ایکس نو چې به راشي ښځینه به منځته راشي ښځه به مسیه هغه نسل چې راځي هغه به چی وي ښځینه وي چی به وي ښځینه به وي. دا ښځینه څه شی راځي دا به نارینه منځته راشي. دا کوم نسل منځته راځي نارینه به منځته راشي. اوس ګورئ ایکس ایکس ځکه نارینه چې ده دلته یو ایکس هم بل لري ځکه د دې جنسیت کې ډېر
پړه باید په ښځینه موږ وانه چوو ځکه دغه یو کروموزوم د نارینه او د نسل دپاره دی که چیرې دغه نارینه د دې اکس سره یو ځای شي نو هغه به بیا نارینه جنس منځته راشي ځکه دلته یو اکس نارینه لري خو ښځه دلته بل وای نه لري نو احتمال زیات دلته په پړه په ښځو باندې تاسو ما اچوئ چې دا ښځې ولې نارینه جنس منځته نه راوړي دا جنسیت هم ګوري دلته د نارینه توپ چې دی هغه د نر سره دی چې وای لري نو وای ګورئ دغه وای چې کله د دې اکس سره یو ځای شو نو څه شی منځته راغی نارینه منځته راغی اوس تاسو پوه شوئ چې څنګه جنس منځته راسي نارینه څنګه منځته راځي ښځینه هم څنګه منځته راځي نو د دغه دوو کروموزومونه تاسو دلته ګورئ دلته یو اکس دی او بل وای دی ګامیټونه هم سره چې جدا کړل سره هم چې یو ځای کړل د دې په حالات کې چې کله اکس د دې اکس سره یو ځای شي نو څه شی به منځته راشي ښځه به منځته راشي که چیرې اکس او د وای سره یو ځای شي دغه وای د اکس سره یو ځای شي اکس وای به منځته راشي هغه څه شی به وي ماشوم به نارینه وي نو په دې باندې هم تاسو وپوهېدلی ښه په دې موضوع باندې وپوهېدلی ښه ډېر ښه په دې موضوع چې وپوهېدلی دا تخته پاکه کړم ښه زه به تخته اوس پاکه کړم تخته به پاکه کړم تاسو به اوس د بلې موضوع په انسان کې جنس پورې تړلي صفتونه چا پورې دي جنس پورې تړلي صفتونه څه دي اوس به راځو په انسان کې جنس پورې تړلي صفتونو لپاره په انسان کې جنس صحیح ده پورې تړلي صفتونه تړلي صفتونه د انسان پورې جنس پورې تړلي صفتونه کوم یو دي ښه راځو په انسان کې تړلي صفتونو په باره کې چې دا تړلي صفتونه کوم صفتونه دي تاسو خو پوهیږئ چې په انسان کې تر اوسه پورې څه شی دی د اکس کروموزوم د اکس کروموزوم باندې څه شی دی ډېر جینونه موقعیت لري څه شی پې لري ډېر جینونه موقعیت لري نو کله چې وایي چې ډېر جینونه موقعیت لري نو دغه د اکس کروموزوم څه شی دی ناروغۍ چې کوم په دې جینونو کې کوم ناروغ جین وي هغه څه شی کېږي ناروغۍ لیږدونکي وي هغې هم ناروغۍ لیږدوي اوس راځو چې دغه جنس پورې تړلي صفتونه چې دي د دې د یو مثال به تاسو ته ووایي چې د دې یو مثال څه شی ده د دې یو مثال دا ده چې د رنګ نه لیدل د رنګ نه لیدل یو مثال دا ده چې د رنګ نه لیدل د رنګ ښه د رنګ نه لیدل صحیح ده د رنګ نه لیدل یا کارل بلانس صحیح ده څه شی کالر بلایندنس دا هغه علمي نوم دی د رنګ نه لیدل یا ړندوالی چې ورته وایي د رنګ نه لیدل یا څه شی ړندوالی چې موږ تاسې دغه څنګه پوهیږو چې هغه کسان چې د رنګ نه ویني هغه شین رنګ وي او که سور رنګ وي د دې تشخیص صحیح نشي کولی د څه شي تشخیص نشي کولی د سور او د شین رنګ تشخیص صحیح نشي لیدلی دې ته وایي د سترګو ړندوالی چې دا د جنس پورې تړلی دی څه شي پورې دی د جنس پورې تړلی دی هغه چې د اکس کروموزوم دی څه شی دی د اکس کروموزوم پورې یعنی اکس کروموزوم پورې ډېر جینونه دي او دغه ناروغۍ چې په دغه جنس کې شتون ولري دغه ناروغۍ لیږدوي دا څنګه لیږدوي چې موږ وایو چې د اکس کروموزوم صحیح ده د اکس کروموزوم د اکس کروموزوم چې وایو نو دغه اکس په کروموزوم باندې تاسو خو پوهیږئ چې دلته څه موقعیت لري جینونه موقعیت لري چې دا کومه ناروغۍ چې اوس دلته په دې جینونو کې هغه لیږدوي نو دغه ناروغۍ چې یوه د دې څخه هغه د رنګ نه لیدل یا ړندوالی چې ورته وایي دا ده چې دغه ناروغۍ ډېری په نارینهو کې څه کېږي لیږدول نارینه اخته کېږي په کومه ناروغۍ باندې د رنګ
په روڼوالي باندې څه شوي ډېره نارینه اخته وي. نارینه ولې په دې باندې اخته وي؟ ځکه چې دغه نارینه جنس چې دی دا خو څه شی لري؟ دغه خپل دغه اکس کروموزوم چې اخلي دا د چا څخه اخلي؟ دا د مور څخه اخلي. نو نارینه دغه اکس کروموزوم د چا څخه اخلي؟ د مور څخه اخلي. څه شی څخه؟ د مور څخه اخلي. چې کله وایي چې مور، نو که چیرې دغه مور په دغه مرض باندې اخته وي. چې مرض باندې اخته وي؟ دغه مور د رنګ په نه لیدلو باندې یا د رنګ روڼوالی ولري. کله چې دغه د رنګ روڼوالی ولري نو دغه اکس د دغه مور څخه دغه نارینه واخیسته. چا واخیسته؟ دغه نارینه د دې مور څخه واخیسته. کله چې د مور څخه واخیسته نو دغه رنګ به دلته څه شي؟ د اولاد یا نسل ته انتقال شي چې هغه نارینه جنس دی. څه شی دی؟ نارینه جنس دی. نو دغه مریضي نارینه ته د مور څخه ولېږدول شوله. د دې بیا لېږدونه د ښځینهو لپاره امکانات ډېر کم دی. ولې؟ ځکه چې دغه اکس کروموزوم د مور دی که نه، یو بل اکس د نارینهو څخه اخلي. که چیرې په هغه حالات کې چې هم مور او هم پلار، که چیرې ښځه که نه، اوس ښځه په دغه مرض باندې اخته کېږي د روڼوالي. دا خو نارینه و چې امکانات زیات و، اوس ښځه په دغه مرض باندې اخته شي. صحیح ده؟ دا ښځه چې په دغه مرض یا هغه ماشوم چې منځته راځي هغه ښځینه اوسېږي، هغه منځته راځي، د هغې امکانات زښت کم دی. په هغه صورت کې چې که چیرې مور او پلار، صحیح ده؟ مور او پلار، صحیح ده؟ مور او پلار دواړه یعنی دغه اکس د مور څخه واخلي او دا د پلار څخه واخلي، صحیح ده؟ خو دواړه په دغه ناروغي اخته وي. څه شي باندې اخته وي؟ په دغه د رنګ په نه لیدلو باندې اخته وي. کله چې موږ وایو چې د رنګ په نه لیدلو باندې که چیرې دواړه اخته وي نو هغه ماشوم چې منځته راځي چې ښځینه ماشوم دی، ګورئ جنسیت باندې اوس پوه شوئ چې دا څه شی دی؟ ښځه منځته راغلله. نو د دغې ښځې دا خو نارینه و چې وای دی، صحیح دی؟ وای دغه مور څخه چې دغه اکس کروموزوم واخیسته نو ناروغه مور وه، هغه ماشوم ته هم ولېږدول شو. خو که چیرې دغه ښځینه ته لېږدول کېږي نو باید دواړه سره څه شوي؟ دغه ناروغ جینونه پکې شتون ولري چې د نه لیدلو واړې چې یو یې د پلاره څخه واخیسته او بل یې د موره څخه واخیسته. نو دغه اولاد چې منځته راغی دا هم چې منځته راغی دا د رنګ د نه لیدلو په مرض باندې یا ناروغۍ باندې اخته وي، چې دا امکانات په ښځو کې کم ده او په نارینهو کې ډېر دی. په نارینهو کې ځکه ډېر دی چې د اکس کروموزوم د مور څخه اخلي، او په ښځینهو کې ځکه کم دی چې دغه اکس کروموزوم که چیرې تنها د مور وي او د پلار پرې اخته نه وي دی نه اخته کېږي. خو که چیرې پرې دواړه څه شوي؟ دواړه په دغه جینونه ولري دغه د ناروغۍ، نو دا بیا هغه اولاد چې د دې منځته راځي چې هغه ښځه ده هغه هم په د څه شي باندې؟ په دغه روڼوالي په رنګ هم څه شی کېږي؟ اخته کېږي. تاسو اوس په دې باندې وپوهېدلی چې جنس څنګه تعینېږي؟ جنس ځکه تعینېږي چې د مور او د پلار هغه جنسي کروموزومونه چې موږ اکس او وای چې سره کراس کړل هغه جنسیت باندې پوه شو چې څنګه جنسیت منځته راځي، نارینه څنګه منځته راځي د کومو کروموزومونو په شتون کې، او ښځینه څنګه منځته راځي. ډیپلوید حجره مو وپېژندله او سکس کروموزوم مو وپېژندل، او همدارنګه څه شی بلم چې وپېژندل اوتوزوم هغه جسمي حجرې هم تاسې وپېژندلې. بل موږ او تاسې د رنګ د نه لیدلو په انسان کې چې شین او سور رنګ صحیح نشي تفکیک کولی، توپیر سره نشي کولی، په دې باندې هم وپوهېدلی چې هغه مثال مو درکړه درته چې هغه د مور څخه چې کوم مریض اکس باندې هغه علیل شتون ولري چې هغه نارینه ته ډېر انتقالیږي، یعنی اکس تنها د موره څخه اخلي، نو دا ځکه د دغه کروموزوم چې دی په دې ناروغۍ اخته وي هغه نارینه ته انتقالیږي. نو ځکه په څه شي کې نارینهو کې دا مرض زیات وي، په ښځینهو کې کم وي، ځکه چې تنها یو اکس په شتون کې چې د پلاره څخه اخلي. که چیرې دا پلار په دغه مریضۍ اخته نه وي نو هغه اولاد ته نه انتقالیږي. خو په هغه صورت کې چې هم پلار په دې ناروغۍ اخته وي چې د رنګ د نه لیدلو باندې او مور پرې اخته وي نو هغه ماشوم چې هغه ښځه موږ ورته وایي چې صحیح ده عجلکۍ منځته راځي نو هغه هم په دې باندې څه شی کېږي؟ مرض باندې اخته کېږي، یعنې ورته لېږدول کېږي. ښه د جنسیت په اهمیت په دې موضوع په څه شي باندې پوه شوئ؟ اهمیت باندې هم پوه شولی، ډېر ښه. تاسې به راتلونکي ورځې دپاره د دغه ناروغۍ یوه بله بېلګه تاسې څه شی کوئ؟ پیدا کوئ او په خپلو کتابچو کې به لیکئ، بیا به زه ګورم. تر بیا مو الله مل شه.